نن به مفتی صاحب سره بیا پروګرام کوو. ماشاءالله مفتی صاحب ټیم وخت کوي دا کرونا وایرس په حواله سره. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه یې او د دومره وخت چېرته یې؟ الحمدلله ښه یم، بعد دلته و لږ مصروفیاتو هغه وجې نه پروګرامات نه وو شوي، اوس دلته یو انشاءالله. ډېره مهرباني چې ټیم راکړو. کرونا وایرس دا څه شی دی او دا څه شی شروع شوي؟ زه خو په دا پوه نه شوم. داسې ډېرې ویډیوګانې مې هم ولیدلې مفتیان او ملون چې داسې دا هېڅ مساله نه ده او دا څه شی هم نه دی او بس دا هېڅ مساله نشته. اصل کې دی څه شی؟ امین صاحب ضرورت هم محسوس کړو چې په دغه باندې پروګرام وکړو. ډېر خلک په انفرادي ټلیفونونه کې په واټساپ پښتنه کې ځینې خلک چې نه مني که علما یي که مفتیان یي به زه به دا وایم چې بد به کي. زمیني حقایق دي او ډېر په ټوله دنیا کې ته خلک متاثره شوي دي او ډېر خلک ته وفات هم شول او ډېر په دغه مرض کې مبتلا دي او ډېر په تیزۍ سره دا مرض په ټوله دنیا کې خور شو. نو دغه نه انکار کول خو به ذهن چې کمعقلتوب وي، زمیني حقایق دي، جدید دور دی، میډیکل دور دی، نو بالکل شته دی. څه وایرس دي، جراثیم دي چې یو بل نه سره منتقل کیږي. نو حقیقت دا دی چې دا مرض په دنیا کې موجود دی او د میډیکل هم هغه شته او قرآن و حدیث کې هم داسې مرضونه چې راغلي دي د هغوی دپاره خپل مخصوص وظایف شته. اصل خبره دا چې دا مرض په تیزۍ سره خور شو، دا مرض منل پکار دي. مفتی صاحب که په داسې هغه شته ایتونه شته نو هغه به لږ موږ له واضحه کړې چې موږ پرې پوه شو په دا باندې چې کم کم ایتونه دي. او امین صاحب په قرآن مجید کې سورت مؤمنون 13 سپاره چې کوم سټارټ نه شروع کیږي او سورت مؤمنون د هغه 4 اخري آیاتونه دي. هغه سبعی 3 ځلې ویل پکار دي، ماښام ماسخوتن 3 ځلې ویل پکار دي، په هغې باندې اوبه هم دم کېدل پکار دي او همداسې همدغه تلاوت پکار دی. هغه آیاتونه امین صاحب داسې بسم الله الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دا 4 آیاتونه دي سورة مؤمنون. په ده باندې اوبه دم کېدل دي او اوبه څښل دي او بیا هغه اوبه کوي په کور په کونجونو کې اچول دي. نبی علیه الصلاة والسلام نه یو روایت کې چې هر قسم موذي مرض او څوک د دغو آیاتونو ورد کی یا یو بوس کی نو دا مرض به دله نږدې هم نه راځي انشاءالله. په دې کې به د شفایي بله یو حدیث شریف کې یو مختصر دعا ده، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. به دا مختصر دعا ده، دا پکار دی چې دې وظیفه خلک وکړي او نور خلکو ته یې ووایي. به دغه قرآن آیاتونو دا وظیفه انشاءالله تعالی د دې مرض نه به خلک بچ شي انشاءالله. مفتی صاحب دا خو تو ډېر ښکلی تذکره وکړه په دا باندې پوه یم په شولو په ماشاءالله. واسونه خبره هم د عمل کول په کور هم دي. بل دا خبره داسې ده چې د وایرس په متعلق دا هم دو که نه چې لکه مو په کلي خبره بیرته وکړم چې دا کلیو کې خل لږ سودا وي دغو نوې څه مساله فتنه غوندې کې جوړه کړې یې چې دا په قرآن شریف کې وختر وځي او وخته بیا په اوبو کې اچوي او دا کرونا وایرس دا سره ختمیږي او پیغمبر علیه السلام دا وخته دی او داسې دا مکې ملو خوب لیدلو. دا حقیقت دی چې شی دا خو امین صاحب زه چې وړوکی وم دا خبره ما اورېدلې وه. په هر دور کې
یو څو کاله پس داسې یوه خبره مشهوره کیږي که نه، هغه وخت کې خو کرونا وایرس و دا سره هم نه. بهرحال دا په اسلام کې هیڅ حقیقت نشته چې په قرآن مجید کې په اوله سپاره کې یا په سورت یاسین کې ویښته راوځي او بیا هغه په اوبو کې واچي او دغه سره دا قرآن و حدیث نه لرې خبرې دي. په دغو خبرو باندې دغله توجه نه دی ورکال پکار. دا آسې منګړت خبرې چا سره چې خبرې نه علم نه به دا خبرې کی او دغه بیماری حوالې سره به نور هم ځان نه ډېرې خبرې خلک کی. مونږ باید په کار دی به حیثیت مسلمان د قرآن و حدیث کې چې کوم وظایف راغلی دي د بیمارو نه بچ کېدو وظیفې په کار دی چې مونږ هغه وکړو. او دا تا چې کومه خبره وکړه د دغ په اسلام کې هیڅ گنجایش نشته، دا محض افوا ده. ښه مفتي صاحب، بل همدغه شانتې کرونا وایرس خبره کوم، لکه په ډیرو ځایونو کې د په سعودیه کې او په نورو ځایونو کې جمعې لمونځ هم بند کړی دی او د اجتماعي چې کومې غونډې دي دا هم بند کړي دي او بلکې لوس میلودل او غوړه میلودل هم بند کړي دي. دا خلک ډېر ښه ماني، څوک پې باد ماني. دغه څه حل شته؟ داسې څه پوه یادو تو علم کې څه شی دي موږ لږ پوه کوه ده. امین صاحب، زه خو خپل ځاني د جدید دور ډېر قایل یم میډیکل، او دا مرض ډېر زیات په تیزۍ سره په لږو ورځو کې خور شو په ټوله دنیا کې. نو که میډیکل ډاکټرانو دا خلک دا وایي چې یاره دا ملاوېدو سره یا داسې اجتماع ګیدرینګ چې یا جمعې مونځ کې سره خلک اخ کېږي. او بلکې ما خو دا وکتل چې په کویت کې باقاعده په اذانونو کې یې چې الصلات بیوتکم، تاسو د منځونه په کورونو کې وکړو. نو که څه ټیمه پورې داسې څه پابندي ولګېږي احتیاطي تدابیر په طور باندې، نو داسې قباحت خبره نه ده، داسې هغه خبره نه ده، اسلام خلاف خبره نه ده. نو که چا سره سړی یا لاس نه میلاوي یا دا خلک پوه شي میډیکل دور دی چې یاره دا په جومات کې یو بل سره ځین چې دا ځینې علما به تنګ نظري کي چې یاره دا به جمع نه خلک منې کوي، نه دا به څه ټیمه پورې دا یو گردش دی. الله تعالی نه به سوالم کو، دعاګانې به هم کو، دا مرض به الله ختم کی. نو که څه ټیمه پورې دو دا محسوسه کی چې یاره داسې یو ځای له ما جمع کېږو یا جمعې مونځ کې، نو داسې غټه خبره نه ده. نبی علیه صلات وسلام په سخت بارانه کې یا د دشمن د ویرې د خوف د وجې نه هم داسې وي چې یاره تاسو کور کې منځونه وکړو. نو دا داسې د اسلام خلاف خبره نه ده. علما په دغه پیږي، میډیکل خلک په دغه پیږي چې دا مرض پیلاویږي، نو دا داسې غټه خبره نه ده. بل پکار دی چې په دې عمل وکړي سړی. ډېره مهرباني مفتي. مهرباني. ملګریو، مفتی صاحب خبرې مو واورېدې، ماشاءالله دین په رڼو کې شریعت مطابق خبرې لږه تاسې هم سوچ پې وکړو او کوشش وکړو عمل پې وکړو او دا وړه ویډیو شیر کړو. الله به سلام اجر کړي او موږ الله حافظ.